كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الآية. ډیرو محترمو مسلمانانو ورونو، د ایمان په شعبو کې او د ایمان په څانګو کې او د ایمان په برخو کې یوه مهمه شعبه، یوه مهمه برخه هغه دا د زما عزتمندو چې التورع فی المطاعم، په خوراکونو کې باید انسان ډیر خیال وساتي، داسې نه چې حرام خوراک د خېټې ته لاړ نشي، او داسې نه چې د وینه د حرام مال نه جوړه نشي، او همدارنګه په خوراک او څښاک کې ډیر احتیاط او ډیر لحاظ باید وکړی شي. او دا د ایمان په شعبو کې ډیره مهمه شعبه ده، ځکه چې د انسان په خوراک کې اثر وي. هر قسمه خوراک چې وکړي هغه اثر یې بیا په بدن باندې ظاهریږي. د دې د وجې نه اسلامي شریعت دا ډیر لحاظ کړی چې باید مسلمان مؤمن هغه د حلال مال اهتمام وکړي او د حرامو نه ځان وساتي په خوراکونو کې. د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه غوښه په حرام مال سره راټوکېدلې وي فالنار اولا بها، اور ډیر لایق دی چې ویسیزي. نو د دې د وجې نه انسان باید، مسلمان مؤمن باید هر څه نه راجمع کړي، هر څه باید نه خوري، بلکې تحقیق وکړي، داسې نه چې په حرامو کې واقع نشي او داسې نه چې د الله په مخالفت کې واقع نشي. نو د دې ډیر لحاظ پکار دی. الله سبحانه وتعالی هغه خوراکونه، هغه څه حرام کړي دي، هر څه چې الله سبحانه وتعالی حرام کړي دي، په دې کې یا د مؤمن بدن هغه ته پکې ضرر وي، یا ورته په دنیا کې ضرر وي، یا د هغه عزت ته پکې ضرر او خطر وي، او یا د هغه آخرت ته پکې خطر وي. نو الله سبحانه وتعالی ځکه دا څیزونه حرام کړي دي. حرام د الله سبحانه وتعالی ناغه ده، د دې نه باید ځان مؤمن او مسلمان وساتي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. په تاسو باندې مرداره، هر حیوان چې مردار شي، اگر که هغه حلال حیوان وي خو چې مردار شي ذبح نشي، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا حرام دی. همدارنګه دم مسفوحه چې ده، بهیدونکې وینه، دا الله سبحانه وتعالی حرام کړې ده. او همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په تاسو باندې د خنزیر غوښه چې ده دا حرامه ده. او همدارنګه هر هغه څیز چې د غیر الله لپاره نظر کړی شي، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا په تاسو باندې حرام دي، د دې نه ځان وساتئ. نو دا کوم چې حرام څیزونه دي او همدارنګه هغه څیزونه چې په هغې کې شبهات وي، نو کامل مؤمن باید د دې نه ځان وساتي، د دې دپاره چې په دې خوراک کې یو اثر وي، په عبادت باندې د هغې اثر کیږي، په بدن باندې د هغې اثر کیږي، په اخلاقو باندې د هغې اثر کیږي، په کردار باندې د هغې اثر کیږي. د دې د وجې نه اسلام د حلالو ډیر اهتمام کړی، د دې دپاره چې زندگی د مسلمان برابر شي، مجتمع برابر شي، او د خپل رب سره تعلق قوي شي.
نو د دې د وجې نه مسلمان باید لحاظ وکړي چې د حرامو او مشتبهاتو نه ځان وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. د الله رسول فرمایي چې حلال واضح دي او حرام واضح دي. نو د حلالو باید سړی اهتمام وکړي او د حرامو نه باید مسلمان ځان وساتي. خو د الله رسول فرمایي چې وبينهما امور مشتبهات، د حلال او حرام په مابین کې څه داسې مشتبه کارونه دي چې د هغې حلال او حرام ډیر کسان نه پیژني. نو د الله رسول فرمایي چې فمن اتقى الشبهات، چا چې د شبهاتو نه ځان وساته نو فقد استبرأ لعرضه ودينه، د خپل عزت او دین محفوظ کړ. او د الله رسول بیا فرمایلی چې ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، څوک چې په شبهاتو کې همداسې واقع کېږي او پروا نه کوي، بیا داسې یوه ورځ راشي چې دا په حرامو کې واقع شي. وایي د دې داسې مثال دی کالراعي یرعى حول الحمى، لکه یو چوپان د ناغي خواته خواته خپل رمه څروي، نو یوشکو ان یقع فيه، کې نږدې ده چې دا شپونکی چې دی د ده د اعمال به د ناغې ته ور واوړي. نو د دې د وجې نه شبهات چې دي دا د ناغې خواته کومه ساحه چې ده د دغې مثال لري. نو څوک چې د شبهاتو نه ځان نه ساتي بیا په حرامو کې واقع کېږي. بیا د الله رسول فرمایل چې الا ان لكل ملك حما وحما الله محارمه، د هر یو بادشاه یو علاقه ممنوعی چې د هغې نه خلق منع کړي، نو خبردار د الله سبحانه وتعالی علاقه ممنوعه په ځمکه کې چې ده هغه څیزونه چې د الله حرام کړي دي، د دې نه ځان ساتل بیا پکار دي. بیا د الله رسول وفرمایل چې الا وان لكل جسد مضغه، د الله رسول فرمایلی دي چې په هر بدن کې یوه ټوټه ده د غوښې، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. کله چې هغه ټوټه برابره شي نو ټول بدن برابریږي، ځکه چې دغه ټوټه چې ده دا د بدن رئیس دی، بدن د دغې ټوټې مطابق ګرځي. او فرمایي چې کله دغه فاسده شي ټول بدن ورسره فاسدېږي. الا وهي القلب، دغه ټوټه چې ده دا زړه دی. زړه باید مؤمن صفا کړي، د حرامو نه وساتي، د شبهاتو نه وساتي او د خپل رب سره باید خپل تعلق قایم کړي. الغرض رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایلی چې یو کس په سفر باندې تللی، یو ډیر اوږد سفري او د سر یې همداسې ګردونه پکې او جامې هم داسې وي چې خیرنې وي او په سفر وي او خپل رب ته لاسونه اوږده کړي وي، همدا وایي چې یا رب یا رب، خو الله ته چغې وایي، خو د هغه لباس د حرامو نه وي، خوراک یې د حرامو نه وي. وغذي بالحرام، هغه ته خوراک د حرام ورکړی شوی، فانا یستجاب لذلک، د هغه دعا به څنګه قبول شي. الغرض د حلالو اهتمام پکار دی، د حرامو نه اجتناب پکار دی. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایمان کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.